د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دا د سلمان خان حرامزاده په شکل باندې ځان جوړي، د یو اکټر په شکل ځان جوړي، د یو ډم په شکل باندې ځان جوړي، د یو حرامزاده موسیقي والا ماهر کافر سره په شکل ځان جوړي، د خپل نبی شکل ته ځان جوړول د ګران دي. لهذا عزیزانو دا خبره مې نن د دې لپاره شروع کړې ده چې د یهودو کم اعمال دي چې الله موږ ته دا وایي چې ستاسو په دشمنانو کې در ټولو خطرناکه دشمن یهود دي، چې دا اوس اسرائیل ورته وایي دومره 50 لک 2 لک 6 لکه کسان لا نه دي ټولې نړۍ ته ډم راچول، دا خطرناکه دشمنان دي. تاسو د دې د رواجو څخه، د دې د اعمالو څخه، د دې د اقوالو څخه، د دې د جامو څخه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ځان وساتئ، کنې د دې په ډله کې به راپورته کېږي. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم نن زموږ مسلمانانو وګوره چې زموږ سره د سنت څومره اهمیت را سره د خپل نبي مبارک سنت چې هغه ورته کښېنه به هغه شرمېږي. دا د نن زمانې ماډرنه ځوانان نه دي، دا چې په سرخان کښېنه چې بسم الله وایي ورته څه بزر بزر کېږي، چې وایي پر اصل آخرت ته څه بزر کېږي، په کاچوغه باندې څومره ذات تکبر کوي، چاړه ورسره یې په کاچوغه باندې پخې غوښې په چاړه راجلا کوي خوري. دا ممنوع دي، دا په حدیث کې صراحت الفاظ دي. دا زموږ مسلمانانو نه دي، د هغې هره خبره خو زه نه کوم که نه. تاسو زموږ صحابه وګورئ قربان در دې د ناموس، هغوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه درلوده. یو صحابي دی حبشي دی، دا وریښتان یې قدرتي دا سپېڅلي، کله چې د نبي علیه صلات وسلام ولدي نبي علیه صلات وسلام په دا خپل سر کې راسته لاره ایستلې وه، دا وریښتان داسې راوښتي د چې زموږ راواخېسته ډېر ډېر داسې کې هغه پېچلي وریښتان و سخت وریښتان نه سره کېده، باره یې غټه نیزه ګرمه کړه په اور باندې، په دا ځای کې داسې سیده تېر کړه. وایي نور خو مې د الله د رسول سنت پر ځای کړي دي، موږ دغه یو سنت هم لري پرېکړه کوي. یا صفا علینا افسوس پر موږ باندې نن ما او تا امام ته ځو په کوم شکل زما وریښتان عجب. نن زما ځوان کوشش دا کوي چې د شاهرخ خان په شکل باندې ځان جوړ. نن زما د معاشرې مسلمان پښتون د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دا د سلمان خان حرامزاده په شکل باندې ځان جوړي، د یو اکټر په شکل ځان جوړي، د یو ډم په شکل باندې ځان جوړي، د یو حرامزاده موسیقي والا ماهر کافر سره په شکل ځان جوړي، د خپل نبی شکل ته ځان جوړول د ګران سوس پر موږ باندې. هغه نبي ته به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې موږ کوم جواب وایي؟ ته زما امتي یې. نبي علیه صلات وسلام وایي واورئ ځوانانو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنده ومړ په کوم حال کې د قیامت په ورځ به هغه حال کې راپورته کېږي، په دغه شکل به د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ولاړ. نور انبیا به وایي الله کس کې چې زه نبي نه وایي راستولی دنیا ته، دا هغه محمد رسول الله امتي دې جوړ کړی. ټول انبیا به نفسي نفسي، آدم نفسي نفسي، نوح نفسي نفسي، ابراهيم نفسي نفسي، اسماعيل نفسي نفسي، يونس نفسي نفسي، يا عيسى موسى داود، دا ټول به د نفسي نفسي نارې وي د قیامت په ورځ. هلته به یو اواز راپورته کېږي، خلک چې ورنږدې شي هغه به د نفسي اواز وي امتي امتي، زما امت زما امت زما امت زما امت. نن بدبخته امت پر کوم حال روان دی؟ څومره د نوو یهودو پر نقش قدم باندې موږ روان یو، څومره د عیسایانو پر نقش قدم موږ روان یو. په هر د دې په اخترو کې د مسلمان شرکت ورسره کوي، د دې په یو رسوماتو کې مسلمان شرکت کوي، هر وخت کې مسلمان ورسره وي. زما نبي به څه وایي د قیامت په ورځ؟ زموږ دغه مینه ده، د خپل نبي په شکل ځان نشي جوړولی، ځان ته مسلمان هم وایو، ځان ته امتي هم وایو. هغه امت هغه ما او تا چې د پلار په ملا کې مې قرار نه درلوري، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم شپه بې قراره وه. حدیث کې د عایشه رضی الله عنها روایت دی، نبي علیه صلات وسلام چې به راکښېنسي دا سینه یې داسې سره جوشېدل داسې جوشېدل لکه د پخوا زمانې چې کوم کټو پر اور باندې راځي، پر جوش پر اور یې کښېږدي پر جوش راسي څه رقم ایسي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سینې څخه به داسې اواز وکړي، زه چې به نږدې شم د به د عایشې غم اخیستي نه، یوه لور کې یوه فاطمه رضی الله عنها د دې غم یې اخیستي نه، د چی غم یې اخیستي؟ د الله رسول به هغه وخت وایي امتي امتي. یوه وخت عایشه رضی الله عنها ته عایشه رضی الله عنها ورته وایي یا رسول الله نن خو ماته یو دعا وکړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا دې ته وکړه، دا د خوشحالۍ دې سره واوښته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ډېر خوشحاله شو. ورته یا رسول الله بیخي زیات خوشحاله شو. وایي ډېر خوشحاله شوی و. وایي دا هغه دعا ده چې زه د ورځې 15 وارې خپل امت ته کوم. دا هغه دعا ده چې زه خپل امت ته د ورځې 15 وارې کوم. نن امت ته تا خپل نبي سره کوم، یوه په 12مه کې ته خپل نبي سره محبت کوې، یوه 12مه بل 12مه باندې محبت کوې. نور چې هر شکل ستا د نبي د عداوت تقاضا کوي، رنګ د نبي علیه صلات وسلام د دشمنۍ تقاضا کوي، هلته پر 12مه باندې سل پسونه خیراتوه وایه خیرات یم، دغه محبت وایي مه کوئ امت د خدای ریو منې. دغه ممبر به د قیامت په ورځ موږ شاید دی،
چې ما څومره تاسو ته ویلي چې د خدای ورې وګورئ د خپل نبي دا ژوند تېرېږي ستا نیکه چیرې دي ستا اور نیکه چیرې و هغه دومرې سلسلات چې را روان و دا چیرې ولاړه څه شوله لاړه کوم په خاورې کې موته لا یخاف فی الله لومة لائمون د خدای جل جلاله په لاره کې د هېچا ملامتیا مه منه که هر څوک هر څه درته وایي پروا نه لري په دې تا ته الله ثواب درکوي نو زما په دې شرمېږي چې زه صوفي زما ما ته په صوفي وایي که زه لنګوټه وتلم دی ما ته په ملا وایي په دغه باندې شرمېږي لا یخاف فی الله لومة لائمین د ملامتیا هېڅ خیال مه ساته بس خپل کار کوه کوئ روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اصل کې یو صحابي و د الله رسول صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کله چې نبی علیه الصلاه والسلام د یو واستوي د خبرو دپاره چې واسه هغه قریش سره خبرې وکړه دی چې هلته ورغلی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه پیسې داسې راپورته وې پر دا نیمو پونډۍ باندې وې ځوانانو زما خبرو ته ښه غوږ ونیسئ پر دغه نیمو پونډۍ باندې وې دا پیسې په قریشو کې دا عیب بللی کړي د قریشو اصل دغه دی دی اکثره د سرداران وه دا پیسې چې به داسې د دغه پندې لاندې وې دغه دې ته خوند په دا وخت کې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغلی د ده د اکا زوی ابان بن سعید نومې دی په غوږ کې تا ښکته کړه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وخندل وایي دا زما د خوږ نبي سنت دی دا زه کله نسم ښکته کولی دا که کله هم زه نسم ښکته